قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین د ساینس او تخنیک وزارت تازه شمیرې ښیي چې چین په 2012 کال کې د نوښت په نړیوال شاخص کې 14 ځای درلود، خو په 2022 کال کې یې دغه ځای 11 مقام ته پورته شوی او په نوښتګرو هیوادونو کې شامل شوی دی. د پوهنې د ملکیت حق نړیوال سازمان عمومي مدیر دارینتانګ ویلي د چین له بریالیتوب څخه څرګندېږي چې که کوم هیواد د پرمختګ د انجین په شان نوښت ته پاملرنه وکړي نو ښه پایله به ترلاسه کړي. د نوموړي په وینا چین په هره برخه کې د نوښت د سیستم د بشپړتیا لپاره زیار باسي او دا یې د دغه هیواد د بریالیتوب مهم لامل بللی دی. زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمیرو له لارې د چین د هرې برخې د علمي او تخنیکي نوښت د پرمختګ معلومات له تاسو سره شریک کړم. د شمیرنې له مخې د چین د ټولنې په علمي او تخنیکي څیړنو کې د پانګونو عمومي اندازه له 2012 کال څخه تر 2022 کال پورې له 0 میلیاردو یونو څخه تر 3.9 میلیاردو یونو پورې زیاته شوې ده. په همدغو لسو کلونو کې د چین د علمي او تخنیکي څیړونکو کلنی شمیر له 3 میلیونو او 250,000 تنو څخه که په 6 میلیونو تنو ته زیات شوی چې دغه رقم په پرله پسې څو کلونو کې لومړی نړیوال ځای خپل کړی دی. د ګراس په همدې مودې کې په چین کې د عالي او عصري تخنیکونو د تصدیو شمیر له 19,000 څخه تر 400,000 پورې زیاته شوی دی. په ورته وخت کې چین د علمي او تخنیکي نوښت پر مټ ښه کیفیت لرونکی پرمختګ هم پیاوړی کوي. د AI لویو ارقامو بلنک ځنځیر او 5G په شمول نوي تخنیکونه یې په کار اچولي، تخمونو او کروندو ته په کارتو اړې دانې خوندي ساتي او د ناروغیو د درملنې، عامې روغتیا او د ټولنې د وګړو د زړېدو د مخنیوي په برخو کې علمي، تخنیکي او نوښتي چارې ترسره کوي. نوښت د چین د اقتصاد او ټولنې په هرې برخې کې مهم رول لوبولی دی. ویل کیږي د چین د علمي او تخنیکي نوښت چارو په تیرو 10 کلونو کې چټک پرمختګ موندلی او دغو چارو یې د ښه کیفیت لرونکي پرمختګ د دایمي خوځنده ځواک او د چیني شکل عصري کېدو بهیر لپاره ښه بنسټ برابر کړی دی. قدرمانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. خدای پامان.